أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع کوم پنوم د الله چې بخون کې مهربان دی، ډېر برکت والده هغه ذات چې دا فرقانی په خپل بنده نازل کړو د پاره د دې چې د ټول جهان والو د پاره خبردارون کې وي. هغه ذات چې د ځمکې او د اسمانونو د بادشاہي مالک دی، چې هیڅو کې ځان لا زوی جوړ کړي نه دی، چې داغه سره په بادشاہي کې هیڅوک شریک نه دی، چې هغه هر څه پیدا کړو بیا داغه څه یو تقدیر مقرر کړو. خلقو هغه پرېخو دو او داسې معبودان جوړ کړل چې هیڅ څه نه پیدا کوي، بلکې هغه پیدا کړی کیږي چې په خپل د ځان د پاره هم د نفع یا د نقصان څخه اختیار نه لري، چې نه څوک مړ کولی شي او نه څوک ژوندۍ کولی شي او نه مړ خلق بیا را پاسولی شي. کوم خلکو چې د نبی د خبرې منلو نه انکار کړي دي، هغه وایي چې دا فرقان خود تش دروغ دي، چې دې سړي د ځانه را جوړ کړي دي او نور خلکو ورسره په دې کار کې امداد کړي دي. لوی ظلم او سخت دروغ دي چې دې خلکو په شورو کړي دا. وایي چې دا د پخوانو خلکو لیکلي شوی سيزونه دي چې دا سړی په بل چا لیکي او هم دغه ورته سبا بیگا اورول کیږي. اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا چې دا هغه چا نازل کړي دي چې هغه ته د ځمکې او د اسمانونو راز معلوم دي. حقیقت دا دی چې هغه ډېر بخونکې او مهربان دی. دوی وایي چې دا څنګه رسول دی چې خوراکونه کوي او په بازارونو کې ګرځي. دوی ته ولی یو فرښتہ راونه لېږلې شو چې د دوی سره وي او نه منون کې يرولې، او که نور څه نه وي نو یو خزانه خو چې ورکړې شوی وي یا ور سره یو باغ وي چې د تری په اطمینان سره روزي حاصلولې. او ظالمان وایي چې تاسو خو په یو داسې سړی پسې روان یې چې په هغه جادو شوی دی. ګوره دا خلک څنګه عجیبه دلیلونه ستا په وړاندې پیش کوي. دوی داسې بیلاری شوی دي چې سو مناسب خبره په ذهن کې ناراضي. ډېر برکت والده هغه ذات چې کچري هغه اوغاړي تعالی د دې سيزونو نه زیات درکولی شي. یو نه ډېر باغونه چې لاندې بتري نهرونه بهيږي او لوی محلونه. اصل خبره دادا چې د خلکو هغه ساعت دروغ غنلې دي، او څوک چې هغه ساعت دروغ وګڼي داغه د پاره مونږه د غرغندو ور تیار ساتلې دي. هغه ور چې کله دوی د لری نه اوویني نو دوی با داغه د غضب او داغه د غصه आवाजونه واوري، او کله چې دوی لاس په تړلې پاغه کې په یو تنگ ځای کې ورواچولې شي نو هلته با خپل مرګ ته आवाजونه وکړي. په هغه وخت کې به ورته وویل شي چې نن یو مرګ نه ډېر مرګونه وغواړي. دوی نه تاسو کړه چې دا انجام خده او کو هغه همیشه جنت چې د هغه وعده د خدا ترڅ پرهیزګارانو سره شوی ده، چې هغه به داغوی د عمل جزاوي او داغوی د سفر اخري منزل بوي، چې پاغي کې با داغوی هر خواهش پوره کیږي، چې پاغي کې با هغه همیشه اوسي، چې داغه ورکول ستا د رب په ذمہ یو خامخا پوره کون کی وعده ده. او دغه ورځ بوي چې ستا رب دا خلک هم په ګیره کې راولي او دغوی هغه معبودان به هم راوغواړي چې نن دوی الله پرېږدي او دغوی عبادت کوي. بیا به دغوی نه تاسو کړي آیا تاسو زما دا بندگان گمراه کړي وو یا دوی په خپل د نیغ لارې نه بیلاری شوي وو. هغوی به ارزو کړي پاک دې ستا ذات، زمونږ خدا هم مجال نه وو چې ستانه بغیر بل څوک خپل مولا جوړ کړو، لیکن تا دې کسانو لا د ژوند ښه سامان ورکړو ان تر دې پوري چې دا سبق تر هیر شو او برباد شوی قوم ته جوړ شو. دغه شان با دروغ ثابت کړي هغوی یعنی تاسو معبودان تاسو هغه خبري کمی چې نن تاسو کوي، بیا به تاسو خپل مصیبت د ځان نه اړول شي او نه با د بل زین مدد مونږ شي. او هر څوک چې پتا سو کې ظلم وکړي هغه ته بمونګه د سخت عذاب مزه ورسکو. اے نبی صلی الله علیه وسلم ستانه مخ کې چې هر څومره رسولان مونږ لېګلی وو هغه ټول با خوراکونه کول او په بازارونو کې به ګرځیدل،
په اصل کې مونږه تاسو د یو بل د پاره د ازمیخ ذریعہ ګرځولې آیا تاسو صبر کوئ ستاسو رب هر څه ویني کم خلک چې مونږ ته د پیش کېدو فکر نه لري هغوی وایي فرښتې مونږ ته ولین را لګلې کیږي یا بیا مونږ د خپل رب وینو ډېر غرور وکړو دوی په خپل ځلونو کې او د حد نه اوتل په خپل سرکشۍ کې په کوم ورځ چې دوی فرښتې اوویني نو هغه به د مجرمانو د پاره سود خوشاله ورځ نوي چغې به وਹੀ اے خدایا پناه غواړو پناه او د دوی چې څه عملونه دي هغه به مونږه د دوړو پشانوال وسو بس کم خلک چې د جنت مستحق دي هغوی به په دغه ورځ په خزینو کې وي او د غرمې تیرولو د پاره به خزې بیا مومي په دغه ورځ به یو داسې وریاس کارشي چې اسمان بشلوي او قطارونه فرښتې به راکوزي کړي شي په دغه ورځ به حقيقي بادشاہي صرف د رحمان وي او هغه به د کافرانو د پاره ډېره سخت ورځ وي ظالم سړی به خپل لاسونه چیچي او وایي به افسوس چې ما د رسول ملګرتیا کړې وې هاي زما بدنصیبه افسوس چې ما فلانه سړی دوست کړي نه وې زه هغه بیلاری کړم او هغه نصیحت می اون منو کم چې ما تراغلې وو او د انسان په حق کې شیطان ډېر بے وفا وختو او رسول بوایي چې اے زما ربا زما د قوم خلکو د دې قران نه یو ټوکه جوړ کړی و اے نبی صلی الله علیه وسلم مونږ خو هم دغه سي مجرمان خلق د هر نبی دشمنان کړی دي او تا ته د لار خودلو د پاره او ستا سره د امداد کولو د پاره ستا رب کافی دی د حق نه منکر خلق وای په دو باندې ټول قران په یو وخت کې ولی نازل نکړي شو او دا په دی وجہ لګ لګ راغې چې دا مونږه ستا په ذهن کې حق کې نه وو او د دې غرض د پاره مونږه دا په خاص ترتیب سره حصے کړي دي او پدې کې دا فائدہ هم ده چې کله هغوی تا ته یو نوې خبره راوړي یا ستانه سناشنا تپوس وکړي نو په وخت باندې داغه ټیک جواب مونږ تا ته درکړو او په خه طریقه خبره واضح کړو کم خلک چې با دوزخ ته پړمخي ورغورځولې کیږي داغوی د سوچ طریقه ډېره خراب ده او داغوی لار د حد نه زیاته غلطه ده مونږ موسی علی السلام له کتاب ورکړو او داغو سره مو داغو رور هارون د مددگار په تور ولګاو او ورته مو وویل چې دوانه هغه قوم ته ورشي چې هغوی زمونږ آیاتونه دروغ ګڼل دي اخر دا چې هغه خلک مونږه تباہ کړل دغه سي حال د نوح د قوم شو کله چې هغوی رسولان دروغ وګڼل مونږه هغوی ډوب کړل او د ټولي دنیا د خلکو د پاره مو د عبرت نخا وګرځول او د دې ظالمانو د پاره یو دردناک عذاب مونږ تیار ساتلې دي دغه شان عاد او سمود او اصحاب الرس او د منځنو پیړو ډېر خلک تباہ کړي شو په هغوی کې هر یو مونږه اول د تباہ شو خلکو په مثالونو سره خپو هکړو او اخر دا چې هر یو مو تباہ او برباد کړو او په هغه کلی خو دوی تیر شوی دي چې بدترین باران پری ورولې شوی وو آیا د خلکو با د دغه کلی حال نوی لیدلې خبره دادا چې دوی د مرګ نرستو د دوباره ژوند کېدو امید نه لري دا خلک چې کله تا ویني نو ټوکی در پوری کوي وای آیا دا هغه سړی دی چې الله په حیثیت د رسول را لګلې دی دغه به مونږه گمراه کړي وي او د خپل معبودانو نه به اړولې وي کومنګ پری کلک ولاړ نه وي ډېر خدا هغه وخت لري نه دی چې کله دوی عذاب وویني نو په خپل به ورته معلومه شي چې څوک په گمراهۍ کې لري تللی وو تا چری د هغه سړي په حال غور کړی دی چې هغه د خپل نفس د خواهشاتو نه خپل خدای جوړ کړی وي آیا ته د داسې سړي ذمہ غستلی شي چې نیغه لاري تبا راشي یا ستا دا خیال دی چې ګني په دوی کې اکثر خلک خبر اوري او پوهیږي دوی خود د زناور پشان دي بلکې د هغوی نه هم زیات ناپوه دي تو ګورې نه چې ستا رب څنګه سورې خوروي کچري هغه غفتلې نو دا سورې به همیشه په یو ځای ولاړ پرې خو دی وو مونږ نور په هغه دلیل جوړ کړو بیا چې څنګه نور راوچتيږي هغه سیمونګه دا سورې رو رو خپل طرف ته راغونډو او الله هغه ذات دی چې شپې ستاسو د پاره جامه او خوب ازریه د آرام او ورځ د پاسېدو وخت جوړ کړو او الله هغه ذات دی چې د خپل رحمت نه وړاندې هواګانی د زیری په حیثیت را لېږي بیا د اسمان نه پاکه ابو نازلوي
د پاره د دې چې ومړه علاقه د دې په ذریعہ ژوندۍ کړي او په خپل مخلوق کې په ډیرو زناورو او انسانانو وبوس کوي دا کار مونږه بار بار د دوی په مخ کې کوو د پاره د دې چې دوی سو سبق حاصل کړي لیکن اکثر خلک د کفر او ناشکرۍ نه سیوا د بل لاري د اختیارولو نه انکار کوي کومونګه غختلې نو په هر کلی کې با مو یو يرون کې راپورته کړي وي نو اے نبی صلی الله علیه وسلم د کافرانو خبره هرگز ممنه او د دې قران په ذریعہ داغوی سره خد زور جهاد کوا او الله هغه ذات دی چې دو سمندرونه یو ځای ساتل دي یو مزیدار او خوږ دی او بل تریخ او تریو دی او د دوانو په منځ کې یو پرده لګېدلې ده یو بندې چې دوانه د ګډوډې دون منه کړې دي او هم دغه الله دی چې د اوبونه یو بشر پیدا کړو بیا داغنا د نسب او د سخرګنۍ دو جدا جدا سلسله روانې کړي ستارب لوی قدرت والده خلق دا الله پریک دی او د هغه سيزونو عبادت کوي چې نه ورته نفرس ولې شي او نه نقصان او د پاسه پری لا دا زیاتې دي چې کافر د خپل رب په مقابله کې د هر باغی مددگار جوړ شوی دی اے نبی صلی الله علیه وسلم تو خمونګه بس یو زیره ورکون کې او يرون کې لګلې دوی ته وایا چې زه خو تاسو نه په دې کار څه اجرت نه غواړم زما اجر بس داده چې د چا زلغواړي هغه د خپل رب طرف ته لار ونیسي اے نبی صلی الله علیه وسلم په هغه الله باور لرا چې ژوند دې او هیڅ کلا ملکې دن کې نه دی داغه د سنا سره داغه تسبیح وایا د خپل بندگانو د ګناهونو نه بس داغه خبر اوسېدل کافی دی هغه ذات چې پشپغو رزو کې زمکا او اسمانونه او هغه ټول سيزونه جوړ کړ کم چې د اسمانونو او د زمکې په منځ کې دي بیا په خپل د کائناتو د بادشاہي په تخت کې ناستو رحمان داغه د شان تپوس بس د چا په کس نه وکړه آیت سجدا د خلکو ته چې کله ویل شي چې د رحمان ته سجده وکړي نو وای رحمان څه سجده آیا مونږ به بس هم ستا په خلا هر چا ته سجده کوو دا دعوت داوی په نفرت کې الټا نور زیاتواله راولي ډېر برکت والده هغه ذات چې په اسمان کې برجونه جوړ کړل او په هغه کې یو دیوا او یو سپوږمۍ روخانه کړه او هغه ذات چې شپه او ورځ په یو بل پسې راتلون کې جوړ کړل د هر هغه سړي د پاره چې سبق اغستل غواړي یا شکر گزار جوړېدل غواړي د رحمان اصلي بندگان هغه دي چې پزمک باندې په نرمۍ سره ګرځي او چې جاهلان خلق ورته بدر دیوای نو په جواب کې ورته وایي چې تا سلام دی او چې خپل رب ته شپې په سجدا او په قیام کې تیروي او دعاګانې غواړي چې اے زمونږ ربا د دوزخ د عذاب نه مونږه بچ کړه د دوزخ عذاب خو همیشه تباہی ده هغه خو ډیر خراب زیده د پاره د قرار او د پاره د اوسېدلو او چې خرج کوي نو نه فضل خرچي کوي او نه شمتیا کوي بلکې داوی خرج د دوانو اخیری حدونو په منځ کې په اعتدال باندې قائم وي او چې د الله نه بغیر بل معبود ته आवाज نه کوي او کم نفس چې الله حرام کړی وي هغه په ناحق نه وجني او نه زنا کوي دا کار چې څوک کوي هغه به د خپل ګناه بدله مومي د قیامت په ورځ به هغه له بار بار عذاب ورکړي کیږي او هم پاغي کې به همیشه خوار او ذلیل پروت وي بغیر د هغه چانه چې هغه د دې ګناهونو نه رستو توبه وباسي او ایمان راوړي او نیک عمل شروع کړي نو د داسې خلکو بدیانی با الله په نیکو سره بدلی کړي هغه ډیر بخون کې مهربان دی څوک چې توبه وباسي او نیک عمل شروع کړي نو هغه خو الله طرف ته واپس راځي لکه څنګه چې د واپس راتلو حق دی او د رحمان بندگان هغه دي چې د دروغو گواهان نه جوړيږي او چې په فضل سیس باندې تیریږي نو د شریفانو په شان تیریږي هغوی ته چې د خپل رب د آیاتونو په ذریعہ نصیحت وکړي شي نو هغوی پری وړاندې کانو نه پاتې کیږي او دعاګانې غواړي چې اے رب زمونږه مونږ ته د خپل خزو او د خپل اولاد د طرف نه د سترګو یخواله راکړه او مونږه د پرهیزګارانو خلکو امامان جوړ کړه دادی هغه خلق چې د خپل صبر بدلبا د دنګ لوړ مکان په شکل کې بیا مومي په دعا او په سلام سره با داغوی استقبال کیږي
هغوی بهلتا همیشه اوسی سمره خده ها غزه د قرار او د استوګنی. اے نبی صلی الله علیه وسلم خلق ته وایا چې زما د رب تاسو ته حاجت ده کو تاسو هغه ته आवाज نکړئ. اوس چې تاسو دروغ غنل دي نو ډېر ضربه هغه سزا بیا مومئ چې ځان بتري نشي خلاصولې.